بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبر سروری یم. نن ورځ د اووم ټولګي ریاضي لومړني عددونه او مرکب عددونه انشاءالله تشریح کوو. تېره ورځ مونږ او تاسو تجزیه یلې وه. د تجزیې تعریف مو کړی و چې د ضربي اجزاو د ضرب په شکل لیکلو ته تجزیه. بیا د اهم عددونه ښودلي و چې د ضربي اجزاو له مخې عددونه په دوه ډوله دي. یو لومړني عددونه یا مفرد عددونه دي، دویم مرکب عددونه دي. نن اول لیکو لومړني عددونه یا مفرد عددونه یا پرایم نمبرز. سونم چې کوم تعریف کوو د یو عدد له مخې کوو، یعنی موږ او تاسو د یو عدد سره اشنا یو عدد. دا ډېر مهم عدد ده، یعنی د حقیقي عددونو په سیستم کې عددونو یا د طبیعي عددونو فایل د یو څخه فایل شوی دی، 1 2 3 4. او بل د عددونو په سیستم کې د دوه عددونو ترمنځ فاصله د یو واحد په اندازه وي. نو د یو عدد له مخې هم لومړني عددونه او هم مرکب عددونه موږ او تاسو تعریف کولی شو. د کوم عدد له مخې؟ د یو عدد له مخې. نو زه لیکم لومړني عددونه یا پرایم نمبرز یا مفرد عددونه. هغه عددونه چې فرته لیو او خپل ځان څخه په نورو یا په بل عدد پورا د ویش وړ نوی یا یوازې دوه قسمونه ولري چې په پی سره ښودل کېږي، یعنی لومړی حرف چې په پی سره ښودل کېږي او د یو څخه تر سلو یا په لاندې ولیکو، یو نه تر سلو پورې ټول لومړني عددونه 25 دي. زه یې لیکم چې پی مساوي کېږي 2 3 5 9 11 او داسې نور. یو لومړني عددونه یا مفرد عددونه هغه عددونه دي چې په یو او د خپل ځان څخه په نور عددونو پوره د ویش وړ نه وي. د همیشه دپاره په پی سره ښودل کېږي، ځکه پرایم نمبر لومړی حرف چې دی پی دی. او د یو څخه تر سلو پورې د عددونه چې حساب شوي دي 25 دي. موږ او تاسو کولی شو چې یو نه تر میلیوناو پورې هم عددونه حساب کړو، چې عددونه عبارت دي 2 3 5 9 11 14 15 عدد نه دی، دا خپله مرکب عدد دی. نو د عددونه کوم ډول پیدا شوي دي؟ د یو جدول ترسیمیږي یا یو جدول رسموو. ټول عددونه لیکو، 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فرض مثال 12 پورې ما عددونه ولیکل. نو اوس د تعریف له نگاه ګوره هغه عددونه چې په یو خپل ځان پورا تقسیمیږي دغه عددونو ته موږ تاسو لومړني عددونه وایو. نو هغه عددونه چې په یو دا په یو تقسیمیږي او دا عدد نه د بینش لا بیا ورسته کوی په نوټ کې 2 عدد د خپل په خپل ځان په یو تقسیمیږي 2 تقسیم په یو څو کېږي 2 کېږي 2 په خپل ځان تقسیمیږي 2 چې په 2 تقسیم کوم مساوي کېږي په یو سره. نو دا عدد هم لومړنی عدد دی. 3 هم په یو تقسیمیږي او په خپل ځان تقسیمیږي دا هم لومړنی عدد دی. 4 دا هم په یو تقسیمیږي په خپل ځان تقسیمیږي او هم په بل عدد تقسیمیږي. ځکه کوم چې 4 تقسیم په 4 مساوي کېږي یو پورا تقسیم شو په خپل ځان 4 تقسیم په یو 4 چې په یو تقسیم کې 4 په یو عدد نه هم تقسیم شو په یو نه تقسیم شو په 4 نه تقسیم شو. بل عدد نه ګورو 4 هم په څو تقسیمیږي په 2 4 چې په 2 تقسیم کې 2. نو دا خپل کوم عدد نشو 4 دا لومړنی عدد نشو. 15 هم کوم عدد دی لومړنی عدد دی یعنی خپل په یو تقسیمیږي او 15 تقسیمیږي بل داسې عدد نشته چې د 15 عدد پرې تقسیم شي. شپږ عدد هم په خپل ځان تقسیمیږي په یو تقسیمیږي او په یو بل عدد هم تقسیمیږي یعنی شپږ هم په یو تقسیمیږي په 4 تقسیمیږي په مبخې 4 نه په یو تقسیمیږي په 2 تقسیمیږي او په 3 تقسیمیږي په شپږ تقسیمیږي یعنی شپږ قسمونه لري. یا لومړني عددونه قسم خپل ویشون کې دی چې پورا په ویشل کېږي. نو د عددونو ترتیب دیو نه تر سلو پورې څو لومړني عددونه موجود دي 15 لومړني عددونه موجود دي چې یو څو یې ما درته لیکلي دي په مساوي کېږي 2 3 5 7 11 14 15 عدد نه دی ځکه نه دی چې 15 عدد په څو عددونو تقسیمیږي هم په یو تقسیمیږي هم په 15 تقسیمیږي هم په 15 تقسیمیږي هم په 3 تقسیمیږي. دویم لیکو مرکب عددونه. مرکب عددونه یا composite COMPO composite SITE numbers. مرکب عددونه هم د یو له نگاه څخه طریقو داسې وایي چې هغه عددونه چې علاوه د یو خپل ځان څخه په نورو عددونو پورا د ویش وړ وي نو د عددونه مرکب عددونه دي. یا هغه عددونه چې له 2 څخه زیات قسمونه ولري مرکب عددونه دي. هغه عددونه چې علاوه د یو او خپل ځان څخه په بل عدد یا په نورو عددونو پورا د ویش وړ وي. یا د 2 څخه زیات قسم یا قسمونه ولري او په سی سره د کمپوزیت
د لومړی توری چې دی سی دی او په سی سره ښودل کېږي چې له یو څخه یا په لاندې ډول لیکو چې له یو څخه تر سلو پورې پنځه اویا پنځه ویشت دغه شو پنځه اویا نه څلور اویا عددونه څلور اویا عددونه مرکب عددونه دي زه سیټ لیکم چې سی مساوي کېږي کمپوزیټ نمبر د یو نه تر سلو پورې مو جدول لیکلی د دغه جملې څخه موږ 12 پورې عددونه لیکلي دي نور ته ضرورت نشته د عددونه مرکب عدد مفرد عددونه شو یا لومړني عددونه اوس دا ګورو څلور عدد چې آیا څلور عدد مخته مو هم وایي چې څلور عدد لومړنی عدد نه دی ځکه نه دی چې د یو او د خپل زونه نور عددونه هم ویشل کېږي نو مرکب عددونو تعریف مو وکړه چې علاوه د یو او خپل ځان څخه په نور عددونو پوره د ویش وړ وي نو زه څلور عدد هم په یو ویشل کېږي هم په څلورو ویشل کېږي یعنې په خپل زون ویشل کېږي او هم په دوو ویشل کېږي یعنې څو قسمونه لري درې قسمونه لري یو قسم یو دی بل قسم هم خپله څلور دی دریم قسم هم دوه دی کله چې د عدد د دوو څخه په زیاتو عددونو وویشل شي نو موږ او تاسو یایو چې دا عدد په خپله مرکب عدد دی نو څلور عدد هم کوم عدد دی مرکب عدد دی پنځه خو لومړنی عدد و شپږ عدد هم مرکب دی یعنې زه شپږ لیکم څو قسمونه لري په یو تقسیمیږي په دوه تقسیمیږي په درې تقسیمیږي او په شپږ هم پوره تقسیمیږي شپږ چې په یو وویشئ شپږ پوره عدد شو شپږ چې په دوه وویشئ درې یو پوره عدد شو شپږ چې په درې وویشئ دوه یو پوره عدد شو شپږ چې په شپږ وویشئ یو پوره عدد شو نو څو قسمونه لري څلور یو دوه درې څلور نو دې ته مو کوم عدد یایي مرکب عدد شپږ هم خپله مرکب عدد دی و عدد دا هم لومړنی عدد دی وته عدد هم څو قسمونه لري په یو ویشل کېږي په دوه ویشل کېږي په درې نه ویشل کېږي په څلورو ویشل کېږي پنځو نه ویشل کېږي شپږ ویشل کېږي په اووه نه په اتو دا هم څو قسمه لري څلور قسمه نو اته عدد هم یو مرکب عدد دی نه عدد نه دی لس عدد هم دی 12 عدد هم دی یعنی ټول جفت عددونه مرکب عددونه دي او علاوه د دوه څخه دوه سره کوم عدد دی لومړنی عدد دی نه ټول عددونه جفت عددونه دي نو زه لیکم چې څلور شپږ اته لس دولس څوارلس او داسې نور نو یو نه تر سلو پورې عددونه ښودلي وو عددونه د دوه نه فایل شول چې دوه مفرد عدد دی یا لومړنی عدد دی درې هم لومړنی عدد دی څلور مرکب عددونه دي په همدې ډول پنځه بالاخره یو عدد پاتې شو د یو عدد په برعکس یعنی یو عدد دغه دواړه تعریفونه په خپل ځان کې نه مانی یا په ځان باندې نه قبلوي یعنی موږ تعریف داسې کړی دی چې د یو او خپل ځان څخه د یو خپله یو دی او خپل ځان یې خپله یو دی نو موږ او تاسو یو ته داسې یایو چې د نوټ په ډول لیکو نوټ د یو عدد نه لومړنی عدد دی او نه مرکب عدد دی یو عدد نه لومړنی عدد دی
او نه مرکب عدد دی. بل عنوان لیکو په لومړنیو عددونو تجزیه. لومړنیو عددونو تجزیه یا مفرده تجزیه هم ته مفرده تجزیه. لومړنی عددونو تجزیه مو مخته تعریف کړې وه چې د یو عدد د ضربي اجزاو په شکل لیکلو ته تجزیه یې اوس مفرده تجزیه ده. یعنې مفرده تجزیه د له تجزیې یو خاص حالت ته مفرده تجزیه داسې وي که چېرته یو مرکب عدد په څو ضربي یا د یو مرکب عدد ټول ضربي اجزاوې د لومړني عددونه وي نو دغه تجزیې ته موږ او تاسو مرکبه تجزیه یا لومړنۍ تجزیه وایو. زه لیکم که مرکب که د مرکب عددونه هم اوس پېژندلي دي. که د مرکب عدد ټولې ضربي اجزاوې لومړني هم لومړني پېژندلي دي هم مرکب لومړني عددونه وي نو دا ډول تجزیه ته نو دې تجزیه ته مفرده تجزیه وایو. مفرده تجزیه بیا په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله ده. یعنې د دغې تجزیې د پیدا کولو طریقه مونږ په دوه ډوله ښودلې ده چې یو ته یې عمومي طریقه یایو، دویمې ته یې دیاګرام طریقه یایو. یعنې زه لیکم چې تجزیه مفرده تجزیه په څو ډوله مونږ او تاسو یو عدد تجزیه کولی شو په دوه ډوله. یو د تجزیه عمومي طریقه، دویم دیاګرام طریقه. فرض مثال د دوه عمومي طریقه کې مونږ او تاسو داسې یایو چې عمومي طریقه هغه طریقه ده چې په دا کې دوه خطونه په خپل منځ کې عمود وي چې یو افقي خط وي او بل یې عمودي خط وي. په افقي خطونو او عمودي خطونو کې خپله عددونه لیکل کېږي او عملیه مخته ترې پیول کېږي. دیاګرام په ډول بیا خپله یو قطع خط وي چې هغه د ویکټورو په واسطه موږ او تاسو معلومولی شو. زه مثال یو عدد لیکم، شپږ دېرش عدد لیکم چې شپږ دېرش عدد په عمومي طریقه تجزیه کوم. دوه خطونه رسمومه چې دا یې افقي خط دی او دا یې عمودي خط دی. نو لیکم اول عدد په دوو تجزیه کوم، یعنې لومړنی عدد تجزیه کوم 2 3 5 اووه 11 او داسې نور. اول په دوه ګورم، درې چې په دوه وویشې یو یې پوره رسیږي، یعنې یو ضرب دوه د درې نه منفي کې یو دته حاصل شپوړه چې په دوه وویشې اته. بیا یې په دوه یو شلکین اتلس چې په دوه وویشې نهه. په دوه نه تقسیمیږي، ویش قابلیت مو هم مخته یې اوس یې په درې ګورم، نه چې په درې وویشې درې چې بیا په درې وویشې یو. نو دا هم لومړنی عدد دی 2. نو زه لیکم چې شپږ دېرش باید مساوي شي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3. ټول کوم عددونه دي؟ یعنې مخته مو ویل چې مفرده تجزیه هغه تجزیه ده چې یو مرکب عدد په لومړنیو عددو تجزیه کو. دویمه دیاګرام په ډول کوم ډول تجزیه کوو؟ شپږ دېرش دي
یوه دایره کې نیسم، دوه شاخه رسموم، شپږ ده چې په دوو ویشې، اتلس دي پوره، بیا په همدې ډول اتلس چې په دوو ویشې، نهه دي پاره، بیا په همدې ډول نهه چې په دریو ویشې، درې دي پاره، بیا په همدې ډول دریو ویشې، یو. نو دا د دیاګرام په ډول دو او دا د عمومي طریقه دو. نو راځو زمونږ او تاسو درس همدومره بس دی د نن درس. نو راتلونکي درس به انشاءالله د تجزیې په باره کې مثالونه حل کوو، یو دوه درې مثاله حل کوو بیا. نو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.